دوستانو سلامونه. نن درته په ټلګرام کې د اکاونټ جوړولو طریقه ښیم چې څنګه کولی شئ تاسې په ټلګرام کې اکاونټ جوړ کړئ. هغه لپاره تاسې لومړی باید له پلی سټور څخه ټلګرام برنامه ډاونلوډ کړي وي یا انسټال کړي وي. نو ما دلته انسټال کړې ده، تاسې هم انسټال کړئ. کله مو چې انسټال کړه تاسې به پرې کلیک وکړئ. کلیک چې مو کړه په لومړي ځل به تاسو ته داسې صفحه مخې ته راشي. تاسې به سټارټ میسیجینګ باندې کلیک کړئ. سټارټ میسیجینګ باندې چې مو کلیک وکړه تاسې به په کنټینیو باندې کلیک کړئ. کله مو چې کنټینیو باندې کلیک کړه هغه نه وروسته به تاسې الاو باندې چې مو کلیک کړه دلته لومړی کنټري تاسې به هیواد یا کشور انتخاب کړئ. زه فعلا افغانستان انتخابوم. تاسو چې هر هیواد کې واست همغه هیواد به انتخاب کړئ. نو هغه نه وروسته به تاسې د سیم کارت نمبر مو ولیکئ، کوم نمبر باندې چې تاسې غواړئ د ټلګرام اکاونټ جوړ کړئ. زه هغه نمبر لیکم، تاسې مو لیکئ. نمبر چې مو لیکئ هغه نه وروسته به تاسې په دغې ټیک مارک باندې کلیک کړئ. چې په ټیک مارک کلیک کړئ تاسې نه به پوښتنه کوي چې آیا دا نمبر صحیح دی. نو تاسې به که صحیح یو ځل به وګورئ، که صحیح تاسې به په یس باندې کلیک کړئ. نو کله چې مو په یس باندې کلیک کړ تاسې به لږ منتظر پاتې شئ. ستاسې کوم نمبر چې تاسې ورکړی هغه سیم کارت ته به کوډ ورشي. نو څنګه چې تاسې 15 عددیزه کوډ ولیکئ نو هغه سره به ستاسې د ټلګرام اکاونټ جوړ شي. نو دلته په لومړي ځل تاسو نه الاو ټلګرام ټو سینډ یو نوټیفیکیشنز، یعنې ټلګرام برنامې ته اجازه ورکړي چې تاسې ته کله پیغام راځي نو نوټیفیکیشنز تاسې د موبایل په صفحه باندې راشي. نو تاسې به په الاو باندې کلیک کړئ. الاو باندې چې مو کلیک کړو نو دې سره به ستاسې د ټلګرام اکاونټ جوړ شي. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ. که کوم پوښتنه یا نظر لرئ موږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ در سره سبسکرایب یې کړئ چې په راتلونکي نورې ویډیوګانې هم در سره شریکوم. تر بلې ویډیو هم په پاک او مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او اباد اوسئ.